د لوی او بخونکي څښتن تعالی په نامه ګرانو زده کوونکو سلام ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړي. زده کوونکو که چېرې ستاسو تېر لوست په یاد وي، موږ په تېر لوست کې د پښتورګو ستونزې مو لوستل. لومړۍ ستونزه دا وه چې پښتورګو کې کاڼې رامنځته کیږي. په دې پوه شو چې همدغه کاڼې پښتورګو کې څه ډول رامنځته کیږي. او دوم ډول ناروغي هم نفریت وه چې د دې په عواملو هم پوه شلو. او د پښتورګو د ناروغیو درملنه مو هم ولوستله. دا زموږ د تېر لوست عناوین وو. خدای دې وکړي چې تېر لوست مو زده کړی وي، او که چېرې تاسو په تېر لوست کې کومه ستونزه لرئ نو کولی شئ چې کومنټ کې له ما سره شریک کړئ. اوس راځو خپل نوی لوست شروع کوو. زموږ د ننني لوست عنوان دی مصنوعي پښتورګي او یا هم دیالیز. موږ په تېر لوست کې ولوستل چې د پښتورګو د ستونزو درملنه او یا هم د پښتورګو د ناروغیو درملنه، چې د دغه درملنو په لیست کې دیالیز او همدارنګه د پښتورګو پیوند راځي. او دا په تفصیل سره ولولو چې دا څه ډول عملیې دي او څه ډول سرته رسیږي. د پښتورګو د خرابېدلو عوامل څه شی دي؟ لومړی عوامل په وینه کې د فاضله موادو زیاتېدل، د وینې مسمومیت او د مختلفو انټيبیوټیکونو څخه ګټه اخیستل، لکه د دغه انټيبیوټیکونو په مقابل کې بدن بیا حساسیت ښیي او همدارنګه د وینې د فشار ناڅاپه ښکته کېدل، چې دا د پښتورګو د ناروغۍ سبب کیږي او یا هم د پښتورګو د خرابېدو سبب کیږي او پښتورګي له کاره لویږي. نو باید ژر تر ژره د دغه ناروغۍ درملنه وشي. کله چې د ناروغ په بدن کې پښتورګي له فعالیت څخه پاتې شي، یعنی د دې وینه نه تصفیه کیږي، نو د دې وینه د دیالیز په نامه د یو دستګاه په واسطه تصفیه کوي. په لومړي قدم کې څه شی کوي؟ په لومړي قدم کې د ناروغ وینه د وریدونو له لارې د دیالیز دستګاه ته انتقالوي، چې د دیالیز په دستګاه کې د سلوفان په نامه یو مارپیچ کاغذي نل دی. د وریدونو له لارې همدغه وینه دغه سلوفان ته داخلوي او همدغه سلوفان یا مارپیچ نل د مالګې په محلول کې قرار لري. یعنی یو لوښی دی، د دغه لوښي په منځ کې د مالګې محلول دی او د همدغه سلوفان مارپیچ تیوب همدغه محلول کې قرار ورکوي، ترڅو چې یوریا او اضافي مواد د مالګې په محلول کې جذب شي او یا هم دغه مواد د وینې څخه ووځي او د مالګې محلول ته داخل شي. په همدغه صورت کې دغه وینه تصفیه کیږي، یعنی همدغه اضافي مواد او مالګه چې ترې جدا شوه همدغه وینه تصفیه کیږي. کله چې دغه وینه تصفیه شله، دغه وینه دوباره د ناروغ بدن ته پمپ کیږي، چې همدغه عملیه سرته رسولو ته او یا هم همدغه عملیه ته د دیالیز عملیه ویل کیږي، چې د همدغه عملیه بشپړه سرته رسیدلو ته یا هم د وینې تصفیه کیدل په بشپړه ډول تر 100 ساعتو پورې وخت نیسي. او که چیرې د کوم ناروغ پښتورګي خراب شوي وي، باید په هفته کې تر 2 وارو پورې هغه د دیالیز عملیه سرته ورسوي. اوس راځو په دوم ډول درملنې باندې، چې دې ته د پښتورګو پیوند ویل کیږي. که چیرې د یو شخص په بدن کې د هغې پښتورګي مکمله د کاره څخه لوېدلې اوسیږي، نو د هغې په بدن کې د ناروغ پښتورګو په ځای روغ پښتورګي پیوندیږي، چې همدغه پیوند ډیر سخت دی، یعنی د همدغه کار یا همدغه جراحي سرته رسول ډیر زیات سخت دی. او که چیرې د ناروغ بدن له نوي پښتورګي سره پردیتوب وښیي او یا هم د ناروغ بدن دغه نوي پښتورګي د ځان نه ونه ګڼي یا خپل ونه ګڼي، دا په شخص کې د مختلفو ناروغیو او یا هم ستونزو رامنځته کېدلو سبب کیږي. لکه څنګه چې موږ په تېر لوست کې د وینې ګروپونه ولوستل. که چیرې ستاسو په یاد وي نو یو ځل لاړ شئ هغه تېرې ویډیوګانې هم وګورئ. د وینې د ګروپ د دغه عملیې د سرته رسول دپاره او یا هم د دغه جراحي د سرته رسول دپاره د وینې سمون په نظر کې نیول کیږي. باید د روغ پښتورګي او ناروغ پښتورګي وینې ګروپونه یو ډول وي. مثلا A وي، نشي کولی چې A B ته او پښتورګه پیوند کړي او یا هم B A ته، چې د دغه وینې ډیاګرام مو موږ په تېر لوست کې لوستی دی. تاسو یو ځل هغه وګورئ. مخکې له دې چې دغه جراحي سرته ورسیږي، یعنی دغه پیوند سرته ورسیږي، د ناروغ د بدن مقاومت د پردیو عواملو په مقابل کې ښکته راوړي او یا هم ټیټوي. بیا هم دغه پښتورګی ورته پیوندوي. کله چې پښتورګی ورته پیوند کړه، ورو ورو یا هم په تدریجي ډول د ناروغ د بدن مقاومت پورته وړي، تر څو د نوي پښتورګي سره خپل توافق
وښایي او دغه عملیه په سمه توګه سرته ورسیږي. دا هم د پښتورګو د پیوند عملیه وه. اوس که راشو خپل لوست په خلاصه توګه ووایو نو وایو چې د پښتورګو د خرابېدو عوامل ډیر دي، لکه د وینې کې د فاضله موادو زیاتېدل، د وینې مسمومیت، د مختلفو انټي پر مقابل کې حساسیت ښودنه، د وینې د فشار ناڅاپه ښکته کېدل د پښتورګو د خرابېدو سبب کیږي او پښتورګي د فعالیت څخه پاتې کیږي او وینه په سمه توګه نه تصفیه کوي چې د وینې د تصفیه کېدو لپاره د دیالیز عملیې څخه کار اخیستل کیږي. همدغه دیالیز عملیه څه ډول سرته رسیږي؟ د ناروغ له بدن څخه وینه د وریدونو له لارې د دیالیز دستګاه ته انتقال ورکوي چې دغه دیالیز دستګاه په داخل کې د سلوفان په نامه مارپیچه کاغذي ټیوبونه او یا هم نلونه وجود لري. همدغه ټیوبونه د مالګې په محلول کې قرار لري تر څو چې کومه اضافي مواد یا هم مالګې په دغه وینه کې وجود لري همدغه مواد د مالګې په محلول کې جذب شي او یا هم د مالګې محلول ته داخل شي او دغه وینه تصفیه شي. کله چې همدغه وینه تصفیه شله دوباره همدغه وینه د ناروغ بدن ته پمپ کوي او د همدغه عملیې سرته رسول ته څه شی ویل کیږي؟ د دیالیز عملیه ویل کیږي. دوم ډول یې د پښتورګو پیوند دی. کله چې د یو شخص په بدن کې د هغې پښتورګي په مکمل ډول له کاره ولویږي هغه شخص ته روغ پښتورګي پیوندیږي چې دغه پیوند کې د وینې سمون په نظر کې نیول کیږي او ډیر زیات اړین دی او همدارنګه باید ناروغ شخص بدن د نوي پښتورګي سره پردیوالی او یا هم پردیتوب ونه ښایي او که چیرې د ناروغ بدن دغه پښتورګي د ځان نه ونه ګڼي یعنې خپل ونه ګڼي د ناروغ په بدن کې د مختلفو ستونزو د رامنځته کېدو سبب کیږي. په دغه عملیه کې یعنې د پښتورګو په پیوند عملیه کې په لومړي سر کې د ناروغ د بدن مقاومت د پردیو عواملو په مقابل کې ښکته راوړي او همدغه عملیه سرته رسوي یعنې پیوند سرته رسوي. کله چې پیوند سرته ورسېدل سلو ورو او یا هم په تدریجي ډول د ناروغ د بدن مقاومت بیرته پورته وړي تر څو د نوي پښتورګو سره توافق وښایي او همدغه عملیه په سمه توګه سرته ورسیږي. دا هم د پښتورګو د ناروغیو درملنه وه چې لومړی ډول یې دیالیز و. دا په دې پوه شو چې دیالیز څه ډول عملیه ده او څه ډول سرته رسیږي او دوم ډول یې هم د پښتورګو پیوند. خدای دې کړي چې زده کړه مې وي. نو زده کوونکو ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې زموږ څپرکی همدلته پای ته رسیږي. د څپرکي لنډیز یو ځل ولولئ او همدارنګه د څپرکي پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او که چیرې تاسو په دې پوښتنو ځوابولو کې کومه ستونزه درلود او یا هم که په ننني لوست کې هم کومه ستونزه درلود له ما سره په کومنټ کې شریک کړئ. نو زموږ لوست همدلته پای ته رسیږي. که چیرې تاسو د کتاب سافت ضرورت درلود کولی شئ چې زموږ د ویډیو د ډسکرپشن څخه یې ډاونلوډ کړئ. تر بیا چې د بیولوژي نوی لوست لولو په پاک الله مو سپارم.